د لغمان د کرغې ولسوالۍ د کلټک نواباد سیمه دلته د څو کورنۍ غړي وایي په کورونو یې کاڼي راوریږي او بیلابیلو ځایونو کې اور لګیږي. دوی د دې چارې عاملین پیریان بولي. په یو جریب جوړو څلورو مینو کې دلته کابو 14 کورنۍ میشتې دي چې د دوی پر وینا د 2 اونیو را پدې خوا یې پیریان ډاروي تر څو له دې کورونو بهر وځي. دوی وایي د پیریانو څخه د خلاصون په موخه له بیلابیلو لارو چارو ګټه پورته کړي او تر اوسه پر دې نه دي توانېدلي چې مخه یې ونیسي. 3 هفتې کېږي چې دلته دا تیږې وارېدل او بس تا 3-4 ورځې کېږي دا اور لګېدل هم شروع شو. زموږ په کور تیږې وارېږي کوټې اور اخلي او دا بد حالات کې اخته یو او ډېره ویره لرو په زړه کې د کور ته ننوتی نه شو. 15 ورځې کېږي موږ باندې شپې او ورځې خوب حرام ده. دلته زموږ ګزاره نه کېږي، ماشومان هم ډارېږي. دغه کورنۍ ادعا کوي چې پیریانو ورته ستر زیانونه اړولي او له حکومته غواړي چې د دوی سره د اړینې بیړنۍ مرستې وکړي تر څو په موقت ډول بل ځای میشت شي. اوله ورځ باندې چې کله دا اور لګېدنه شروع شوه نو تقریبا یعنې تیزۍ سره و، یعنې مسلسل و چې یو ځای اور واخیست هغه هم چې تر څو مړ کوه خلک راغی بیا مسلسل بل کوټه ته اور واچو هغه بل کوټه چې اور ولګېدو مسلسل بل کوټه و. نو اوس چې لګېږي دا وقفوي زموږ دغه غوښتنه ده چې زموږ د حالات ته جدي پاملرنه وکړي. موږ ډېر سخت مشکل سره مواجه یو او دغه حالات کو موږ تر څو چې دا مشکل حلېږي او د دې مشکل ته حل لاره لټوو حل لاره ورته پیدا کوو دا وخت نیسي. نو موږ دلته سرپناه نه لرو، موږ د سرپناه بندوبست وکړي، موږ ته د خوراکو توکو بندوبست وکړي. د دغه کورنۍ د غړو او قومي مخورو پر وینا چې د پیریانو د مهاریدو په موخه یې بیلابیل متخصصین او علما هم راوستي خو ستونزه نه ده حل شوې. دغه عاملین او د متخصصین دوی دغه خبره کوي چې په زیات تعداد کې دلته پیریان دي، د هغوی مسکن ده، دلته کنډک موجود ده د هغوی او دا په اصل کې هندوان دي، مسلمانان نه دي، کافران دي. او دا 3-4 ورځې کېږي دیو په وینا چې بیا اور شروع شي او ناڅاپ کورو کې اور لګېږي، کالي هم سوځوي او تیږې هم واروي. د لغمان د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین هم مني چې دغه سیمه کې څو کورنۍ د پیریانو له امله د ستونزو سره مخامخ دي. دا لومړی ځل دی چې په لغمان کې په خپل ذات کې دغه نوه پیښه رامنځته کېږي او لسګونه کورنۍ ادعا کوي چې د پیریانو له امله دې ته اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي. سباون ساحل، وحدت نیوز، لغمان.